अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپله د فالو آپشن فعال کړو. یعنې دوستانو کله چې تاسو یو چاته ریکویسټ کوئ نو دوستانو تاسو به په آډ بټن باندې به تاسو کلیک کوئ، بیا دوستانو هغې ته ریکویسټ کیږي. نو دوستانو په ډېرو خلکو په هغه د آډ بټن پر ځای باندې د فالو بټن لګولی وي. نو دوستانو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم چې څنګه کولی شو خپل د آډ بټن په ځای باندې موږ د فالو بټن فعال کړو. دوستانو چې تر څو زموږ فالورز هم زیات شي، یعنې دوستانو زموږ کوم فرینډز چې دي هغه به هم زیاتیږي، یعنې دوستانو زموږ فرینډز دي تر 50,000 زیاتیږي. نو دوستانو زموږ فالورز چې دي هغه له 50,000 څخه هم تر 1,00,000 پورې هم زیاتېدلی شي. نو دوستانو کله چې تاسو په فالورز مو فعال کړو نو دوستانو کله چې تاسو ته څوک ریکویسټ کوي نو دوستانو په هغې فالورز بټن باندې به تاسو ته کلیک کوي، تاسو ته به ریکویسټ هم کولی شي. نو دوستانو ویډیو تر پای را سره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ، ځکه دوستانو چې تاسو هم په دې باندې پوه شئ. دوستانو د ویډیو د شروع کېدو د مخه که تاسو چېرته زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټي نشان ورسره ووهئ چې زموږ هره داسې نوې او اپډیټ ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو راشئ فیسبوک ته، فیسبوک په تاسو اوپن کړئ. کله مو دوستانو چې فیسبوک اوپن کړو نو دوستانو دلته تاسو ګورئ 3 لاینز، په دې 3 لاینز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو په دغه رقم انټرفیس راشي او دا سیټینګ به تاسو ته راشي. نو دوستانو که چېرته تاسو ښکته کې راشئ نو دوستانو دلته لیکلی دي سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړو بیا به دوستانو دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته به راشئ تاسو ښکته کې، دلته به تاسو وګورئ پبلیک پوسټ، په دې پبلیک پوسټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په دې ځای باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته لیکلی دی هو کن فالو می. نو دوستانو تاسو به دلته ګورئ چې غواړئ څوک مونږ فالو کړي. نو دوستانو تاسو به دلته په پبلیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو هغه لومړی په فرینډز باندې و، کله دوستانو چې تاسو په خپل هر څوک تاسو ولرئ، یعنې دوستانو کله چې تاسو په آی ډي کې 15 ملګري ولرئ نو دوستانو د هغې نه ملګري هم تاسو کولی شئ چې تاسو د آی ډي فالو کړي. نو دوستان دلته ګورئ هو کنه سی یور فالورز آن یور ټیمی لاین. نو دوستان دا به تاسو هم په پبلیک باندې ودروئ. نو دوستان را بشئ دلته دا به دوستان تاسو به ټول پبلیک پکړئ. دوستان پبلیک پروفایل انفارمیشن، دوستانو که غواړئ چې زموږ د معلومات هر څوک وګوري هغه به هم تاسو په پبلیک باندې ودروئ. نو دوستانو اوس هر څوک کولی شي چې ستاسو د آډ بټن په ځای نو دوستانو تاسو د فالو بټن پریس کړي یا دوستانو تاسو فالو کړي، هغه هم د ریکویسټ په شانې کار کوي. یا دوستانو تاسو په ذهن کې به دغه رادرومي چې هغه خو به صرف مونږ فالو کوي یا دوستانو مونږ ته به فرینډ ریکویسټ نشي کولی. نو دوستانو هغه مونږ ته فرینډ ریکویسټ هم په دې فالو بټن باندې کولی شي. نو دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو جوړه کړې وه او تاسو ته مو اپلوډ کړه. بیا دوستانو که چېرته تاسو په ویډیو باندې نه وئ پوه شوي نو دوستانو د ویډیو لاندې موږ ته کمنټ کوئ. نو دوستانو زه به تاسو بیا په بلې ویډیو باندې پوهوم چې بیا دوستانو موږ څنګه کولی شو چې بیا دغه رقم په دې کومه ویډیو چې موږ جوړه کړې ده په دغې کې موږ کار وکړو یا دوستانو تاسو به زه په دې باندې پوهوم. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو بیا هم هیله کوم که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټي نشان ورسره ووهئ. دوستانو بیا چې تر بله ویډیو حاضرېږم تر هغې د خدای په امان.